قرآن کریم دا اصول مهمونا دو مخ کے بیان شل توحید و اثبات صدق الرسول دریم اس بیانی اثبات و صدق القرآن الکریم. قرآن کریم رشتین دے رشتین معنی دا صدا منزل من اللہ دے قطع و بندہ دانے جو کرے مخکنی کتابوں مرشتین مانے دا اللہ طرف منزل خدل دا مخصوص زمگا دا خاص دے دا دعوت الى الایمان بالقرآن مقصد دے دا دیر بارم دیر رجوع دی خدا آغی نمو خپل تتبع و نظر سرا شپارس ذکر کو لیکن سنگ چی اس بات صدق رسول کے سوالس بیان شل دلتا شپارس بیانی دیکھ معاد بڑا طریقی کلا دلیل لمی بئی اصل استدلال او کلا دلیل انی. اول جکم دلیل لے آغا لمی دلیل لے چا اصل استدلال لے اعجاز دا قرآن کریم اعجاز متعدی صیغہ معنی قرآن کریم نور خلق عاجز کری دی دا اتیان بالمثلنا ذکر تا معجز ہوئی اور طریقہ دا باب افعال. ایک صابونی کتاب لکھ رہے تبیان فی علوم القرآن عقد اعجاز القرآن پبارکی دیر تفصیل سے لکل کڑی اور آغوی اجماع داخل عربیت پدی جو قرآن معجز بالذات تے پدی کہ اللہ پخپل ادا سی اسلوب یہ خرے نظم عبارت یہ خرے علمنا حکمتون بکی خیری چداغی سوک مقابلہ نشی کولے دیتا اعجاز بالذات دے اتاد عام اہل سنت والجماعت مسلک دے. اپا معتزلہ کی یو تیرشی رات نظام ہوئی اور دارنگ پا اہل سنت کی یو دے چاغت ابن حزم ہوئی در دوارو قول در مخنا خلاف دے اغوی قرآن کریم معجز بالذات نہ دے بلکہ اللہ تعالی خلق منکڑی دد مقابلے نہ کہ اللہ نے سمانا اغوی دا اعجاز دا قرآن کریم بالذات نہ دے امکان شتر فی نفسی ہی لیکن ممتنع بالغیر دے. دا قول چرے علماء رد کرے چدا دا نقل عقد ورن خلاف دے. اب باقی دے تفصیل کہ اعجاز پا قرآن کریم کی بس طریقوں سر دے دداغی دا پار زان لسوال لس طریقی دے چا معذر طریقہ لی یو نظم المدی ناشنا ترتیب دے دا قرآن کریم دا الفاظ دویم جلال اسلوب الجوی عجیب طریقہ دا عام طریقون خلاف. دریم جزالت من فخامت دا الفاظ دریم تشریح دقیق کامل احکام شرعیہ کامل و ناشنا طریقے سربکی خیل. انضم اخبار ددا سے مغیبات ہوں کہ بغیر دواہن نہ معلومی پگمدار چپری کے علوم کونیوں سر تعارض نشتا
علوم کونیہ تب اس دی دور کی سائنسدانی ہوئی. قرآن دا اصل سائنس سره موافق دے ہاں. ومدار شی قرآن کریم کم وعد وعید ذکر کرے بالکل کامل لے. اتم دار دی کی دیر علمنا معارف دی. نہم دار چٹول حاجات د بشر داد زندگی سر متعلق طول پر ایک اشتا. لسم دار قرآن کی تاثیر عجیبہ ہے کہ مرگریوں کو دشمنانی دائے پزلون کی تاثیر کی. دشمنان چگل قرآن کریم اوری ندائے پزلون کی تاثیر کی. مکہ واقعہ دا اقوام متحدہ ملل متحدہ شورتی دنی اجلاسی کا دالویل صدران وغیرہ تجمع کی. فاغی کی اوزل قاری عبد الباسط راغوف د مصر ناغت ویلشو شدب کے دا قرآن سو تلاوتو کا مسلمانان صدران وغیرہ بکی تو کل شاید قرآن تلاوت کو ناٹول صدرانو حاکمان جڑل اگرچہ کافر ہو بیاغی تپوزو کی جداد دی کتاب کسی جل جی ٹول لئی جڑا رہا وستا بادشاہ مسلمانان ہوتے بل چل نشتا خدا چل دے شداد اللہ کلام نتا سوزے کا مجبوراً جاڑا ہے. یہ لسم دار شدہ قرآن لگ لگ نازل شعر موافق د تشریع سرا دو لسم دار شدہ پہ عبارات و معبرات کی سے اختلاف نشتا تناقض نشتا. دیا لسم دار چ مقابلین دے اس پورے اس مقابلہ نہ کڑی شوی سوال لسم دار پاوائل د صورتوں کے چکم مقطعات دی باغی کے دس دقائق و باریکی شرائن دنیا عاجز دا بیارے طول خبروں دہارے وجہ دا سوال سجو ہونا منگ دائے تفصیل بیالی کرے چاہا واقعی بڑے قرآن کریم کشتا اور داغی جدا جدا حکمتوں ذکر کری. بیا یو باسم بری کی دالی کرے هل اراد احد معارض القرآن الکریم یو سوپانے رستو دا سب تشیری چی چاہ قرآن کریم معارضہ کری دا و بیا پڑھ شعر عاجز شعر نبزائے پبارک دا معلوم ہے کہ اس تاریخ کی دانش کرے سراتن اشارتن چاہ قرآن کریم معارضی تصرف چتکڑی اگرچہ دشمنان ڈیر دی اما سوا دری چیز بعض قمقل نقل لے آغا پخپل دا خلق و دا خاندار پار سبب گردے دلے اگی یو مرزول کلام ناقص کلام دا قرآن پر مقابلہ کے پیش کرے. داغین یو دا کتاب دے 7 معلقہ چورتا ہوئی دا اصل کی 10 معلقہ دی واللہ علام چاہ دری تنولی عذاب کری آئے کہ بڑی ری پلیتا ہے پلیتا شارو کنی اصل کی 10 معلقہ دی اور داغین او 7 معلقہ دا سری اشعار دی دا جاہلیت دا شاعران دیو لگے دا قرآن پر مقابلہ کی دا وہ قصیدی دا زوران دکڑی پا کعبہ باندے معلقہ سے تو زوران دو دکا دا قرآن مقابلے لے زوران دکڑی لیکن خلق بشرال قتلی نو خیال خلق بکیو کنا اگئی مرد دا سا قصیدی دی پدے کسی دا وخانو دا ٹٹوانو اور دا خزو خبری اور قرآن کریم کے دا خبری نشتا پخپل ایو شرمیدل او سمودہ پس آغا کتاب لرے
دار مسلمۃ الکذاب کہ پہ یمامہ کی پیداشو ریاض سر قریب یمامہ یو زید پائے کہ مسلمہ پیداشو مشہور و کذاب دعوے کول چز رحمان ام د یمامہ دعوے کول ز نبیم دعوے کول مالم قرآن نازلی د اسمان لیکن مرزا غلام احمد سنگ دا دعوے کړي نو چاورته مونږ ته یو وای کنه استاد قرآن نا صورت عادیات اوریدل او کنه په مقابله کې والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والصاردات سردا واللاقمات لقما احالة وسمنا الى آخری هغه چې دانی وړیو وړونه بیا هغه واغږي او ډوډۍ ته پخیو بیا ور ماته کې په شوروا کې غټ غټ نوړې اخلي نو ټول خلکو یې چې دا مړ داس دین دی قرآن کی کم تذکیر دے او ستا پدې کې خود خوراک خبرې کله نور افتراګانې کړې وشای والوانها واجبه السود والبانها وشات السوداء واللبن الابيض الى اخره نام ټول د پيو د خوراک خبره کله الفیل مل فیل مادراک مل فیل لو زمن وبیل خرطوم طویل کله یا زفدا بنت زفدائن کله ان اعطیناک الجماهر فصل لربک وجاهر ان نشانک والکافر دا ټول بکواس خدائی نورم دست شاعران عیزان مخی کڑے نور واقعاتم بری کی منگا لکلی نظر بن حارث مفسرین لکلی سورہ لقمان کے چلے بلڑ اور دا فارس دا قصو کتابوں نے میرا اڑل اور کی بناس قریش تا و تبع راشه تاسو ته قصې محمدم کې نظام د تکوم خان او پای قصو کې صداقت بنو دارنګ په شاعرانو کې ابو العلاء معری تیرشیر ابو طیب متنبی دا دیوان متنبی چې وای دې د قران د مقابله اراده کړو خو شرم دل خان دغه کی کافرو اسی او بی دین سره نو متنبی به او دا قرآن مقابله کې پیش کاو او متنبی او دویلو ځکه چې دعوت نبوت کړو بیا کافور خو هغه سم سزا ول ورکړه ځکه کافور بدوي نو معلومه ده چې چا مقابله کوشش کړي لیکن اوس پورې ایسو کامیاب شي نه دي او د قرآن سره برابرول نشي کډیر شعرونه وی چې ان الهدایت کل قرآن ہدایت مې د قرآن په شان دا مخکنی کتابونه منسوخ کړي دي او مولا والا بیا توجیه کړي دا کوم مولا باشد کې چب نه باشدو په ولو بوته کی جیو دا تشبیه بلې کې چې اړ کامل فصیح کتاب دے نور کتابوں د فقہ د مقابلہ کے بالکل نشدی دا تشبیہ په بعض امور کې ما د شاعر چې پلان کې مولوی سے دا توجیلی کړي ماته تو چې موږ ستا مثال کې وایي چې تم پشان ته د خره نو که خپش نو ماتوي چې نه موږ دا ویلی چې دا هم سترګشت سام ستشته قرآن سے لبی جوړ کړي کہ ہدایت قرآن پشان تے اما ته داغي پرد کې لکسن خپل او حنفی کتاب لیکله تنبیه علی مشاکل الهدایه پنځه جزء کې او حنفی دے بخلا ابن ابلیز حنفی ناغه وګوره کنه چې څنګه د هدایت داغه پوسټ مارټم کړي یہ کسمه غلطه دی او تاسو وایي چې دا د قرآن په شان دی
دا فاول وجہ چې د قران کریم اعجاز چې دا غیر پارا سوال لس طریقې دي اگر ټول دلالت کی بری چې دا د الله کتاب دی دا د بنده نه. والثانی من وجوه صدق القرآن الکریم، التم صداقت کی صدق کھلی گئے دا قرآن کریم دا صدق دا پارت دویم وجہ وردی وجہ کی کہ قرآن دا اللہ دا طرف نہ دے دی دا پارت دری طریقے قرآن پیش کری، یو اس بات بالدلیل بل نسبت اللہ انزالا بل اتیان جبریل. پدی کہ دا مخکنے خبر دلیل لمی دے بالکل عقل والا پدی دلیل پیش کولی شی. اغسر اللہ فرمائی افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. قرآن کریم کی سوچ چکے کہنا کداد غیر اللہ کتاب ہے خلق و پری کی ڈیر غلطے لیدلے اختلاف سی غلطہ ہے تناقضات، لیکن طالبات المقدمے میں سلق یا سے سزنائی دے گا پدی کی یو غلطی نشتر لاڈے خو پریدا نو دلیل سے بری بانی سے داد اللہ کتاب دا استدلال پر طریقہ دا عکس سرا تقاضا دے کی چې د بندہ په کتاب کے بخامخا غلطی ولی کہ وہ بندہ کتاب یہ منگوائی چې بدی کتاب کی اس غلطی نشتا نو مراد دا چې د قرآن پشانتی شدا سوک جذباتیانی د خپل استاد بارکه د عالم په بارک وی زمون کی زمون د استاد په خبره کې دا په کتاب کی اس غلطی نشتا دا دروغ وای ولی ش بندہ نے سر دا عصمت اللہ صرف د خپل کتاب د پارا غسته. امام مزنی د امام شافعی رحم اللہ اول شاگرد دے فقہ شافعی ډېر خورا کړي هغه ویلي په خپل امام شافعی کتاب لیکل ور رسالہ دا اصول الفقہ کی کتاب دے رسالہ غټ کتاب دے بیا ما باندې املا کولې چې دغه کېلا چې د دین غلطه او باسو دا روایت دار اتیا کرتا مراجعہ شو ہر وقت وہ پکی سے غلطی پاتے ہو او خدا دے پکی غلط ہے بیا بدا دے پکی غلط ہے. آخر کے امام شافعی رحم اللہ اب اللہ تعالی العصمت الا لکتابہ، اللہ تعالی امتناع کرے دے چې بل کتاب دے معصومی ما سوا دا کتاب دیو جن دا اس وقت ضائع کولی او جاہلانو کاری چاہیے د یو عالم په کتاب باندې رد کی چې دا په غلطی دا او دا غلطی دا غلطی دا اصل لگا او په خپل ویلی چې بندے من غلطیو به کی کړ یا وصاف نسبانی غلطی یا حقیقت کی غلطی یا کاتب نہ غلطی ہوئی بخام خاد بندہ و کتاب کی اور عالم بیا گئی چاغ بندہ کتاب تاس تلولی نہ پائے کہ تو غلطے ہو گئی کافیہ کی دا غلطی دا پشر جامی کی دا غلطے دیا کنز کی دا غلطی دا ہدایت کی دا غلطی دا چدا نقی شاگرد تا اور اس بالکل دے د سرنا اول نہ تراخیر پر بالکل حق دے اور بالکل یقینی دے اس غلطی پر کی نشت انداز غلط بھی جاتا دا دلیل عقلی اصل کے ددیر پارے سے قرآن دا اللہ کتاب ندارنگ لفظ دے انزال استعمال اول تنزیل واحد دارنگ اتیان جبریل استعمال اول دا دلائل انیہ رشدہ اللہ کتاب. والثالث من وجوہ صدق القرآن، قرآن کریم رشتی نے دایت پار درے موجہ مصدق دے د کتابوں نے الہیہ دا اگرچہ قرآنی خبر دے اخبار دے لیکن دا ہم دلیل لمی گنو دا حقیقی استدلال دے.
خودم رہے چدا خاص دے با کتابیان مخکنوں پورے چھ کتابیان تاسو خپل کتابونه معنی شدا رشتیا دی نو دا کتاب بخامخا معنی ذکر دے دا مصدق دے گا ایمان بالمصدق مستلزم ایمان بالمصدق لرا ملازمہ لرا دلیل لمی دے لیکن حجت دے باہلی کتاب تو قرآن پر صفت کے زیب زیر علی جنہیں مصدق دے ہاں مصدقیت مفسرین ادوج ذکر کری یو دامن ہے چھ قرآن کی داشتر چھ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام حق دی تورات انجیل حق دے دا پسگی با قرآن کی دی کرنا ایمان پا قرآن مؤکد شد ایمان بی تورات والانجیل مصدق دل دبانے مؤکد دا تاکید کئی دو موجزے برکستان تورات انجیل کی بشارت و بریش آخری رسول برازی اور حقی قرآن برازی حق بھائی نچار کلے چمگا ایمان روڑو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا قرآن نو تصدیق مو کو دا بشارت دا تورات دا انجیل مصدق دائش کا دیکھ درے موجر زمون پنیز باندے مصدق و تولی ہوئی کم اصولی مسائل چپ مخکنوں کتابوں کی ذکر دی اصولی اعتقادات یا اصول العبادات یا اصول التحریمات اگر پا مخکنوں کتابوں کی نظم پا قرآن کی ما غشتہ کرنا مصدق بمانے موافق قرآن کے بزیر آدھی چاسری و خودی اصول الایمانیات خدا آمنت باللہ خبری اٹول کتابوں کشتا ایودی اصول مبان الاسلام چاہ حدیث کرائی بنی الاسلام علی خمسن نہ تول بنی الاسلام و اسمانا دا آدم علیہ السلام نے شراوال دا پنز بنیادی و دین دا انبیاء ہوتی دا حدیث دا مانا دا پنزو پٹول کشتا نصول التحریمات بمرائشی فلا کل خوراک کے اللہ تعالیٰ سلور سیزون حرام کری المیتا و دم ولحم الخنزیر وما اہل دا پٹول ادیانوں کے حرام دی مخکنوں کتابوں کے بڑی کتاب کے نور امداد افعال دی شرکیات وغیرہ سورہ اعراف کی راضی سورہ نام کی راضی اگر محرمات تو اصول المحرمات ہوئی مخکنوں کتابوں کی حرام ہوں دم حرام دے تو موافقت تو برابر ہے اگر اصول بعض امام تفسیر پاول کے انت مقدمہ کی راج مکڑی موافقت الاصول سلام و جسرت صدق القرآن داوج مسل کی دلیل عقلی ہم نے فی نفسی ذکر اللہ دخل کتاب توصیف کرے بخیصو صفات و بخیصو نمون اور آسمان شرے مطابق دی د مسمى سرا پنځه یا مخکم ذکر کړو نو شرافت د اسماء او دلالت کی په شرافت د مسمى او دای په صدق باندې پنځم د رجوع نصره هغه ته حکم سلبی وای ادام دلیل عقلی د قریب ہے جو قرآن کریم کے اختراع نشتا ریب و عوج پکی نشتا لا ریب فی لم یجل له عوجا لا یتیل باطل باطل مقابلی تنشیرات لیں نو دا صفات سلبیہ چاکیے رشتی نہیں کرنا اور دا اللہ کتابی نفی د احترام قرآن کرے دو کرت اور زجر کرے جسو کے اختراع اور توئی بیالس کرت نو دارنگی نفی د عوج دینا کړی دا په دو آیتونو کې اسوک چې پای کې عوج ګوري کنه عوج ناغه درې کرت پای باندې رد کړي
نفی د بطلان تینا په روایت کې کړي لا یاتی الباطل تفسیر ویل ترازی شپغم د وجود صدق د قران نه دا هم دلیل عقلی تقریر دی عدم التبدیل فی لحفاظت اللہ و حفاظت اللہ علت تے تبدیل په قرآن کریم کی چلی گی نا ولی ذکر اللہ حفاظت کرے قرآن کے شتا نبی و زیم تبدیل نشم کولے لا تبدیل سو کے نشی کولے لا مبدل سو مبدل نشتا دلیل دا دے شنا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون عدم تبدیل خمانا شعوری دا عقلی دا گورے وہ تبدیل کول دی او چلی دل دی تبدیل خو بکی خلق کئی مرزا غلام احمد سا آیتون کی تبدیل کرے شیعگان پھڑیر آیتون کی تبدیل کرے تلبیس باب کی برش لیکن چلی گی نا اور پائے کیا واقعہ تفسیر قرطبی والا یا صورت حجر کی ذکر کرے مامون رشید بادشاہ مجلس علمی میں پکال کے منعقد کا علماء بہراج جمع کول علمی مذاکرے و کے دے پائے کی وہ اسرائیلی عالم راغل دو دویل پو اختتام مجلس کی چی مسلمان شاہ دا سے بدلو کم انعام بدر کم آگے پرے ہمارا چی بخبل دین مانے میں بلکہ اللہ چی مجلس علمی و نداغا عالم پا کراغے مسلمان شو معمون ہوتے تو ولی مسلمان شو سنگا اگر زچ دیدن لارم زڑکی میں خبر رالا سیرا واقعی سخا تفتیش پکار تو دے دیر خوشخطا اخپل خوشخطے میں دا تورات درے نسخے اولی کلے دا انجیل میں اولی کلے دا قرآن میں اولی کلے لیکن تبدیلی میں پکے اکڑا تورات نسخے میں واغست او مدراس دے یہودیانو تلارم التا طالبان نا جمع شو زلزل آدرے نسخینا خب غٹ قیمت واغستے خیستہ لی کلے خان اگر چوئے کو تو لیکن پوئے بے نشول بیا گرجی دنسواراو تمہیں دری انجیل اوڑل اگر وہ کہتا ہو زن نانا واغستے آفرینے ہوئے قرآن کریم درے نسخے میں دا طالبانوں دورے طالبان بچرتناس تو اغیلہ میں اوڑ ایو کو دیر دیر خوشخط قرآن خود لکل ہے لیکن چوائڑوں نے یو پکیال کا دے کے ہو یہ صفحہ کیوں دا غلطی کرے نبل ہوتے دا بل دا غلطی پکے کرے دا نبل دا غلطی پکے کرے دا نزدے ہو چیزے وہ حلے ویزے تیرا تختے دا وہ زپو شوم چلا قرآن کی تبدیلی نہ چلی گی پتہ لگے نو معمون معالم آغور تے دے وجہ تا معلوم نہ وینا ودر وجہ دار چې د مخکنو کتابونو حفاظت الله په خپل ذمہ نه دی اغسته ای کی ویلی به مستحفظو من کتاب الله تحفظو مولیان و پیران تمیلو شتا زمانه کتاب حفاظت کوي نه یې امانتداریو نه کړه ارچ قرآن دے دے مبارک اللہ په خپل فرمایلی چې وإنا له لحافظون چې الله حفاظت کی نسوک بکی تبدیلی نشی چلو لے دا اصل کی دلیل عقلی دے پارا چې دا رښتینی کتاب دومره زمانہ په کوشش تمام دنیا قرآن نراواله یو قرآن کې بتا سو د بل مقابله ونم او دا کړي دي دشمنان د تورات نسخه راجمه کړي د انجیل راجمه کړي هر یو د بل نه مخالف و او قرآن کریم چې څومره راجمه کړي په زرګونو اټول نسخه بالکل دیوبند سره مطابق میں موافق هو موجد وجود صدق القرآن دے طبیعت دلیل انی وئی دا اور پسینو رہم وہ موجہ کی ہوئی ایمان روڑل پا قرآن کریم مانے اللہ واجب کری دی اور تعریف کرے دا شاید چھ قرآن مانی اتم وجہ چھ اللہ درے تابداری واجب کرے دا اور تعریف کرے درے اتباع
نہم دا چې الله تمسک اعتصام د قرآن واجب کړي او په دې تعریف کړي. لسم دا چې الله د تبلیغ او د تلاوت او ترتیل فرض کړي او په دې تعریف کړي. یو لسم دا چې الله په دې باندې فیصله کول فرض کړي. نو دا ټول دلالت کی بری باندې چې الله په دې رښتینی کتاب دی کنه. دولسم وجہ دا بیا خارجی وجہ دا خداؤں اصل کی دلیل انی جو قرآن کی دن نرے اللہ شہادت کرے ملائکو کرے علماء سابقینو کرے کہ دا رشتی نے کتاب دے قرآن کشتا دلن نخلیہ شہادت دا اللہ و دا ملائکو دا مخکنو علماء پسیدق دا قرآن کریم دیا لسم اصل کی دلیل لمی دے ذکا امر غیر اختیاری خوشحالی و اطمینان سر د وجل و د بکانا دا پر قرآن کریم سره حاصلی سمنا بائی سیزون اشعاری آئی چه تلولے نو ٹک د جڑا بدر شی خود زر اطمینان پہ نہ حاصلی و بعض زبان میں زر اطمینان دی او سات حاصل شی او سات تنگ تکور بئی وقت برے و دیخی لیکن وجل اور بکا پکی پائے کے نہ حاصلی. قرآن کریم کے دا آثار متضاد دی دا چاور نومبر پزڑ کی خوشحالی راضی اطمینان برازی اومبر پزڑ کی جڑا راضی اور سرا وجل برازی. دا رشتینی کتاب دا کتاب الہی داغی آثار دی دبل چا آثار دانشی کہہ رہے. سوال لسم سرے دام دلیل انی دے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لی چیز ما پا کتاب با اشتراء دا دنیا نہ کوئے سوک چے پا قرآن اشتراء دا دنیا کی دائی بدی بیان کرے سوک چے نہ کی دائی مت ہائی کرے دا درے مقصد دارے چے دنیا یو خوا قرآن بلخوا دا اللہ فنی مانے دا طول دنیا دا قرآن مقابلہ کی سننا سمانے قلیل ورطوئے دلیل سے ہدایت اور رشتے نے کتاب دے اللہ پین لسم چلے داہم اصل کے لئے دلیل لمی ولی قرآن کریم کے چکم فوائد دی منافع جمعہ و حکم کثیر دی دا دونوں دا بندہ پا کتاب کے نشی کے دے اغسری بعض منگا پایتون کی بیان کری بلا اللہ سران بیان دا اللہ آیتون دے پار دے لعلہم یتقون دیر پار دے لعلکم تتفکرون دیر پار دے لعلہم یتذکرون دیر پار دے لعلکم تعقلون دارنگے دے فیدی بیان کی دنیاوی و اخروی دا طول فوائد منافع جمعہ دلالت کی چدا رشتی نے کتاب دے آغا اشپگی ذکر کری بحسف تکرار دیتا منافع دا قرآن ہوئی. شپارسم وجہ سے دا برا قصد دے اور دا بیا دلیل انی دے چاچے دا قرآن کریم سب قسم مخالفت کرے سب مخالفت کرے کفر کرے یا تکذیب کرے یا کتمان کرے یا خوض کرے پائے کے باطل یا اختلاف پکی کرے یا غافل شعر رائنا یا اعراض کرے یا انکار کرے یا اعجاز مقابلے دا پارے کوشش کرے یا معاذ اللہ پہ بد لگی ندی شناعت و قباحتنا و عذابنا اللہ ذکر کری دلیل پری شدہ رشی نے کتاب دیتا آئی دا پارا خودی رایتون پڑھیں امور و ذکر بھی پارا آیتون کہ اللہ تعالی نلس احکام ذکر کری مرتبہ پری بانی نلس دا اصحاب النار دی فاسقین دی خاسرین عذابون والا دو درس ذکر کری عقوبات دی دو درس داخدے پورے درے مسلو ازارو سے دو مباحثم در مخ کے دو اصول سلام متعلق دی چلاو در رسول صدق بیان کرے با دلو سوال لسو اور قرآن صدق بیان کرے پشپارس طریقے
لیکن بل طریقہ وګورا کم خلق چې منکرین دي د قرآن د رسول نو الله تعالی داغي د انکار او داغي د شبهات او جوابونه هم کړی کړ هغه د شبهات المنکرین حول صدق الرسول صلی الله علیه وسلم وطرق انکارهم ورد علیه د منکرین اعتراضونه وره پر رسول باندې څه کړی طریقہ انکار د عیسی د قرآن په سرنګ رد کړي حاصل درې باب بدای ټیک د منکرینو قسمه قسم شبهات کړي لیکن شبهات فی نفسه واحدی بفیدی او صدا سری چې الله تعالی پایوانه رد کړي دلیل په باندې چې دا رسول رښتینی نه کړ مختلف وجود یو شبہات کی طریقہ تکذیب دویم نبذ د کتاب اللہ دا اللہ کتاب شاہ غرضول درے میں اعتراضونه کول پر رسول سلام مہاجر جگڑے کول رسول سره پنځم تولی د اتباع رسول او د ایمان شپږم طلب کول د قربانه هغه نام بلاله مانو چې دا سه قربانی راوړي چې ووري خوري يهودو دا مطالبه کړي ومسر د نبی بے دبی کول کلو ته غیر مسمع کلو به تراینا اتم چې من کول خلق د اتباع رسول نام سره د بدای او د بدحاله نسبت کول رسول ته چې دا رسول الله غله زمغه حالت خراب شه تطیر چورته وي لسم سره خلق د رسول نا رسول جره بیلار کول خطا کول او هغه ته نسبت د گمراه کول یو لسم دا شوبه شرا خود ته ملک راځي دا ملک د تول ناراضي لولا انزل علیه ملک دته شبهه د عدم انزال الملک عدم لفظ وسرو لیکي دا ولسم شبہ اور دولسم سره معجزات طلب کول د رسول نه په دې عقیده باندې چې دا معجزات د په اختیار کی او بیا سره معجزات ته طلب کوي لکه اوس خلک د سیاسی لیډران نه طلب کوي چې موږ نه له پخې کا موږ دا غر دې کې لګلره کې سړک لا سم کا دغه سری نبی سلام یو لیډر غنانو مطالبه ته کولې چې موږ له چینه راو باسا موږ دا غرونه مکین لري کا باغونه په پیدا کړل ته نهرونه راوالا دي دام یو لیډرز کاري دا الله کوئی شوخونه کولنتا اوس وې کتل هغه غرونه بالکل موجوده حکومتونو رو لري کړه نهرونه په کرا وصل اللہ راوستے شول خبا وقت کے نہ راوستل اشارہ چې دا نبی په اختیار کې دا هنر دی ګن بیا لسم سره جحود دی عن الانزال لا بشر د زد و عناد د وجنا متق انکار کوي په سلب کلی ما انزل الله علی بشر من شیء سوال سم مکرو نے کړي د نبی په خلاف کې شروع وجنه جیل تکویے پین لسم تقلیب الامور مانے مختلف حیلے جوڑا والاسباب داغد ضرر د تکلیف ورکولو شپارسم علم زبہی نبی بان عیب لگول تنقید کول یلمزو کا فی الصدقات واللسم اذیت ورکول نبی تا تنگول وخلی بان متبدرد ویل یوزون النبی الدسم استحزاب النبی نلسم تعجب د دینا شرا څنګه دا خو رجل له موږ دا رجل نه منو شلم د دې اتهام چې ده خو ساحر دی یو اشتم د دې افترا شرا شاعر دی دو اشتم د دې نسبت کول چې دا مسحور دی مسحور معنی به راځي په خپل ځای مسحور یو ویل کی خوراکی سړی ته خوراک چکې خېټور ہوتا وي دی نبی ته نسبت کو چې مړه مسلې شي کې زمونه په خوراک کول غواړي
ذکر سحریہ ویلی کیا چاہتے چداغل لری خوراک کئی پخیٹا کی لری. ہاں ٹھیک ہے مسور دا مانم دا چی جادو پہ کڑیشی لیوا نہیں پا گئے مجنون تم وئی درشتم و جسر اعتراض دے پدے چی پدے نبی خزانے والے ناراضی منگ لترا کی سوالسم نسبت کی دے افتراعات چد پا اللہ بانے دروغ جو کڑی پیلسم تحکم کئی چی ارکلم گئے نو پنگ بانے عذاب را والا فارسم بالکل انکار کی داغت رسالت مطلقاً فگشتم ویشتم فتوی کو لے پا مانی شدالے ونے لے پدمانے پیریان اتیشتم دار ہے افتراء کو لے شدد استاذ دے یو بشر یا نور خلق دی شدد سر امداد کئی آنہو علیہ قوم آخرون یو کم دیش وجدارا کوشش کو پدے کی چدا نبی دا مقصد نواڑی دا وحی نواڑی لیفتنونک دیرشم رسول دا مکی نویست یو دیرشم اعتراض کو عیب کو چدے خو بشر دے دو دیرشم نبی سر جدال کو جگڑے کولی دا پارا خبر کی دا عناد جگڑی دری درشم اعتراض کو شد کے دا بشریت لوازم دی حاجات دی خوراک کی اسکاک کی بازاروں کی گردی اور سلو درشم اعتراض کو بدمان قرآن پیوزل ول ناراضی جملۃ واحدہ پینزم دیر شدارے سلام بے کو نبی تپنا جائز طریقہ السلام علیکم اور السلام علیکم یہودیان شپگ دیر شمنار دعوے کولا چھے مول امداؤ سے رسالت رات دیش و کتاب رات دیش وہ دیرشم نبی منکو دمازدنا و دعوتنا فرایت اللہ انہا عبدن ازا صلی اللہ قرآن رسل دا طریقی چھے دا آخری نبی سر پائے مقابلہ شیرہ ہر دے کہ اللہ مناسب جوابونم کڑی کم چھے پا مخکنو انبیاء کڑی آخلا جدا شبہات دی قرآن کی ولیکن حدیث کی راضی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لقد اوذیت فی اللہ وما یوزا احد من مثلی مال تکلیفون راکڑشی دا اللہ بدین کے زما پشان تکلیفون بل چالن دی ورکڑشی. ہاں دیکھئے سوال دے حدیث صحیح کی راضی کہ موسیٰ علیہ السلام لا اذیت ورکڑشی دے زمان ڈیر زیاد اور صبر پہ کرے دیا رحم اللہ و موسیٰ قوم تاز ورکڑا اور حال دارے چار ڈیر صابر و مستقل ہو حدیث معلومی سے موسیٰ زیاد زمد نبی نہ ڈیر ذکر دار شیخ الحدیث نے تپو سکا گیا دوڑا حدیث بھی سے تطبیق دے تطبیق دار التکی اذیت موسیٰ من قومی من صحابتی موسیٰ علیہ السلام تخپل صحابہ خپل قوم دے رضیتنا ورکڑو اور دے حدیث کی مایوز احد مراد دی نور مخالفین مانا زمگا نبی تخپل صحابہ عزیت نہ ورکڑے اور صحیح متبعو کن تو نور خلق و مخالفین خط دیر عزیتنا ورکڑی شیر بلشان دغسی عزیتنا دبلشانا قدویم سر شبہات المنکرین حول صدق القرآن الکریم طرق انکار مرد ڈالیں وہ قرآن بانے دے خلق سنگ اعتراضوں نہ کڑی سنگ انکار کڑے اللہ سنگ جوابوں نہ کڑی دیکھ وہاں مقصد دے ددی شبہات ددی اعتراضات اگر بالکل بے فیدی دی اگر الٹا دلیل لے پر صدق ددی نبی بانے پائے کہ امتاز سے وجوہ ذکر کی تقریباً وہ دیش یو اراض ان الآیات و صرفان مخڑاول دویم جحود ان الآیات جحود انکار و عباتم ہوئی دریم خوضهم فی الآیات خوض ہوئی ورنن وطل دا پار دا ابطال
سنگ اعتراض کیوں یخوضون فی آیاتنا سلام دعوی کول پشان دے انزال القرآن چدا سمونگم کولی شو پنزم تکذیب آیات اللہ شپگم اشتراب الآیات وم غفلت عن الآیات اتم اعمال قبیحہ اقوال قبیحہ وقت تلاوت الآیات اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات کل آیات بینات بیانی کی ندا خلق سکا ہے دائی بارک اشپگ آیتون نم دا قرآن فبارک اسلام مفترا لسم خلق دا سبیل اللہ نمانا کول مانے دا قرآن یو لسم ایمان نہ روڑل پا قرآن دو لسم قرآن پوٹے پوٹے کول عزوین بعض منی اور بعض پکی نہ منی پر طبیعت منی دیارسم دا قول چ قرآن اساطیر الاولین اساطیر جمع سورہ لکلی شی قصے تو لکلے قام ساملی با کاذیب کے اگر درو قصے د مخکانو خلقو سوالسم کفر بالآیات پن لسم غطاء من ذکر دید قرآن نہ بالکل بپردو کی پارسم استہزاء بالآیات ولسم لہو لعب گول بہت سمال قرآن کی تو قرآن بیانے دیو لبی کئی اتلسم قرآن تا ادغاس احلام ہوئے جدا خواسی گڑوڑ خوبو نری نلسم سعیہم بالمعاجزہ دا مقابلی کوشش کول صوفی آیتنا معاجزین شلم چرے نکوس مان العقاب قرآن و تبیانے دی پپندو بانی شورلک ہوئی روانش واپس یہ اشتم استکباران القرآن جو اشتم قرآن تا افق وے نہادا افکن دا دروغ دی جوڑ کڑی شی درشتم پا نبی اعتراض کول چعان ہوا لے قومن آخرون اسو ہوئی کنا دا مڑا امریکہ اسر امداد کی مخ کے بیدائے اسوی سعودی اسر امداد کی خود مسلمانان امداد کی قبل سرکن سرشتم جعل القرآن محجورا پینزشتم یقین نکی دا اللہ پایا کنو شپگشتم قرآن تدی سحر وی دا جادو دے ویشتم خلق دا قرآن نا گمراہ کئی اڑئی اتیشتم دا قرآن مقابلہ کے اتباع الابا کی تو دا قرآن پیش کے دے ہوئی جن دا مشران نشم پر خواہ یو کم دیس جدال کی فی القرآن جدال دے مانی جگڑے پزد و پینان دیرشم الحاق کی فی الآیات کو گوالے یو دیرشم قرآن فبارکی وئی داولے پیو غٹ سڑی نہ نازر د مادار دی د مادار فضیلت گنی پو عالم مان دو درشم قرآن بارک ویل چلا د خیر کتاب نہ لو کان خیر ما سبقون ایلے دری درشم بد گنی قرآن کریم پہ بد لگی سلور درشم تعجب کی او خندا کی کلے چ قرآن اوڑی جڑان نہ کئی عزت دیش دے مداہنت کی بقرآن انتم مدہنون اذا نمراد دے بیا دائے تکذیب اپایا عمل نہ کول شپک دیشم دے انکار دا نزول نہ مطلقاً ما نزل اللہ من شے وہ دیشم سرے قول البشر دا دے بشر دزان نے جو کرے دا ٹول شبہاتو بے فیدے ایمان بالآخرہ سلورم امر مہم اغسر ایمان بالآخرہ ٹھیک در نور ہر ایمان چرے بقل زبان مہمی
خدا دو چرے بیا اصول ایمان کے استعمال دل، ایمان باللہ و ایمان بالآخرہ. ایتون کے اکثر دادوا ذکر کی آمنا باللہ والیوم الآخر. فدی کی بیا مسئلہ توحید سرا یہ من وجہ اشتراک من وجہ افتراق. ہر رسول لک سنگا چی ایمان بالتوحید تا دعوت ورکڑے، ایمان بالآخرت تیم دعوت ورکڑے. دلیل بدارے چی مشرکان پوخت نزول قرآن کی اگی داویلی کنے. اللہ فرمائے بل قالوا مثل ما قال الاولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما. مخکنو خلقم دو قیامت تکذیب کا ولی کو زکہ چی رسولان اللہ مسئلہ کرے اور سنیم گئی. لیکن وہ فرق اس طرح فرق دار توحید مبارک کے بڑے خلق بھی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ. یہ ردا مسئلے منگا پا متاخرین علماء کی ندی اوری دی. متاخرین علماء کو مسلک دا متقدمین پریخ ہوگا منگا توحید ندی اوری دلے دا یہود و نصاران اور ہر چیز ایمان بالآخرہ ہے. پائے کی دیدہ نہیں ویلی چیزا رسولان اللہ مسئلہ نہ بیان کرے دخل لیکن دروغ دا. لقد وعدنا نحن هذا واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا ساطر الاولین. وادی کرشی من سر دباس زم مشران سرا خدا سی کسی دلتے مسئلہ من لخو لیکن ویدہ دروغ دی. اور توئی نا من سراڑ توحید مسئلہ اور ادلن. قرآن کریم دا اصل مہم فرد انکار دا منکرین کے مختلف تعبیرات ذکر کری. شپک تعبیرات اول قرآن کریم کے دیر آیتون دی چدائے حاصل دار دا مومنان و عقیدہ ایمان بالآخرت شترے اور دا دین دا ضروریات و دا مسئلہ دا اور دا منشدہ دا خیستہ و صفات دا پارا اب مدار دے دا نجات دا پارا. سوک آخرت مانی خیستہ صفات بھی بکی اللہ بے بچ گئی. دویم تعبیر دے آیاتون علی بری مسئلوان ہے کہ دا آخرت نے چاہ انکار کرے دا منشاء و بنیاد دا پار دا عیبونو اور سبب دے دا تبایہ دا مصیبتونو. دریم سر طریقی دا انکار المنکرین اور داغی شبہات. سلوم طریقی دا اثبات الاخرہ و دفع شبہات. پینزم نم کے خود دا آخرت پر دیر نمونہ و صفات اور شپگم احوال دا یوم القیامہ و داغی حیبتونہ بتفصیل. ہر یو تعبیر چیز آیت پارا مختلف آیتون لی اور تعبیر پارا جدا آیتون چاہ آیتون دا معلوم شوا سلیل شایتونم ذکر کری. چیمان بالآخرہ سرا تقوی حاصلی، خشوع حاصلی، احسان. دا قرآن مواعظ تا سڑے متوجہ کی دا دنیا اور آخرت منافع پہ حاصلی. اگر دویم تعبیر چاہتا ہوئی انکار دا آخرت سبب دا پار دا عیبون دا عذابون دا غیر پار آیتونم ذکر کری یو دیرش پائے کہ ذکر دی چھے انکار دا آخرت نا دا انکار دے ضروریات دا دین نا اور پتیسرا و صاف قبیحہ پا خلقوں کے پیدا کی. دریم تعبیر چاہے تو طرق و انکار منکرین و من الاخرہ اور دری شبہات. وردگی و شبہ پر طریقہ استدلال سر نشتہ ہے. خالص انکار ہے وما نحن بمبعوثین، بس قیامت دوبارہ نشتہ. قسم ان پر گکڑے اقسم باللہ جہد ایمانم، قسم پا اللہ چی دوبارہ جون نشتہ. کلب ایدہ جون کلے کلے بکدائے شکل منگا اڈو کی شو زرے زرے شو بیا بمگا سرنگی جون دے کئی
نگردی کی ددید انکار دا پارس دلیل نشتا، صرف انکار و انکار بانی چلی. شاہ ولی اللہ فوز الکبیر کی لکلی دا سو جو سر خلق دا باس بعد الموت نا اکثر انکار کا دادا کے جو مخکنو انبیاء بیان کرو حشر نشر خو پا تفصیل سر نو اور پسی یہود و نصارا علی عقید آما سری ختم کرے نو مشرکان امیان پا شک کی پادش و نائی زکدا نمان اللہ نو سلونم تعبیر دنے مخالف دے سنگ طریقی دی چھپائے کہ اللہ باس بعد الموت ثابت کرے اد منکران و شبہات جوابوں نے کڑی ددید پارا وہ طریقی دی سبا طرق قرآن قیامت ثابتی سنگا اول طریقہ دا قیاس الاعادت علی الخلق ابتداء اول پیدائش شاہ کرے اللہ دویم پیدائش کو لی شکن قیاس پیو کے مخ کے شکانو قادر نسم قادر دے کر دیر آیتون کی دا طریقہ دا دویم طریقہ قیاس الاعادت علی خلق السماوات والارض دا خاص اسمان نظم کے پیدا کی نوالی دوبارہ تاسو نیچی پیدا کولے سے. دریم طریقہ دا قیاس الاعادت علی احیاء الارض بعد موتها باران اللہ تعالی ولی وہ چزم کا تازہ کی نو قیاس کا پری بانے تاسوم بیا دوبارہ پیدا کولی شکر دیو جن کم آیتون کی چھے دا باران ذکر دے دا زم کے تازگی ذکر دے انت اور پسیب یا باس بعد الموت ذکر دے. سلورم طریقہ دا قیاس دے عادی و باس فی الدنیا علی سبیل خلق العادت یو سڑے بری دنیا کے اللہ مڑکڑی یہ ایڈی رو دکڑی اگت اور بے روچت کی نو دلیل پیش کی بڑے بانے سے اللہ قادر ہے شتا صبح قیامت کی مروشت ہی کنا دغه تو امور خارق للعادت وہی صورت بقرہ کے 15 ضائع کرا گلی اور صورت کاف کی راغلی آگے سرم اللہ ذکر د قیامت کی ولا غزات سے قادر دے شدت تا دوبارہ جوان دی کول امڑ کول کولی شی نولے آخرت کی بیانی شی کولی سی. اور پینزم طریقہ سر اثبات دباس دے بالاستدلال بقدرت تعالی و ملکی و تصرف کلا آیتونوں کے بس اللہ صرف والقدرت ذکر کی بادشاہی ذکر کی تصرفات نور پسی نتیجہ ذکر کی دباس بعد الموت دیکھیں دا مطلب دے پتہ ہے قادر دے نہ بنے نہیں قادر سے. شپگمت طریقہ دے اثبات الباس والحشر بالقسم والحلف تاکیدن وہ منکرین دباس بعد الموت نہ یوز القسم کرو سورہ نحل کی نہ اقسموا باللہ قسم پا اللہ چی دوبارہ جوان نشتا اللہ دائی پا مقابلہ کی سلور کرت ذکر کر سورت یونس کے قل ای و ربی دری پنزوس کے سورت مریم کے فوربک لنحشرنہ تشبیت کی سورت سبا کے قل بلا و ربی سورت تغابن کے قل بلا و ربی لتباسنہ وہ مت طریقہ صدا ذکر داخلت دے پا الفاظ مختلفہ اثری شپارس طریقی دی داغے دسرنگے استدلال دے دے پارا چ اللہ تعالی شے مختلف طریقوں سے ذکر کئی ولی دا ٹول طریقے وہ قیامت کی کر یو دے لفظ دے رجوع الی اللہ دویم دے الرد الی اللہ یردون رد الی اللہ دریم دے مادہ حشر سلورم دے لفظ جمع ولائی صیغے پنجم دے مادہ باس بعد الموت شپگم دے بعثرنا فعل ماضی بعثرا بالکل لاندے باندے گریشی
خور دلان نہ روچت کی باندې واچې دې تبع سره وم چرے مادہ نفخ فی الصور شپیلے کی قلب کی د باس تبارا اتم چرے علی عادہ پینزو طریقوں سے عادہ ذکر کرے دوبارہ جن نام چرے مادہ د لقاء اللہ تا پیش کے دل اسی غیر داغی لسم چرے مادہ د اتیان ذکر کی آپ پینزلس طریقوں اتیان نمراد اتیان اللہ اتیان یوم القیامہ یولسم مادد اخراج روباسی بے نظم کے نا دولسم مادد سیرورت مسیر الیہ المسیر یسیرون تسیر الامور دیالسم وعدب بالباس بعد الموت قرآن کی پنزوس کرت روی سوالسم مادد احیاء بعد الموت سپارس کرت روی پینزم اخبار دے پریبانی سے قیامت قریب دے صدائی سلو رجوح دی سپارسم اخبار دے بقیام الساعہ کہ قیامت با قائمی مقامی داشپارس تعبیرات پر مختلف طریقوں دا اصل کی صفات کی دپار دا قیامت پنزم تعبیر سرے تسمیہ بالاسماء الکثیرہ دری دیر سے اسماء سلاسون و سلاسون دے سرسرنگی صدق داخرت ثابتی ولی دل تحری ونم موافق دے مسمى سرا کہ دا کار بابا قیامت کی خام خاکی یوم الدین ہوتے ویلے آخرت ہوتے ویلے یوم الاخر متویلے یوم القیامہ ویلے یوم عظیم الساعت متویلے یوم مشہود یوم الحسرت یوم البعث یوم الفتح فتح نمراد فیصلہ بیا یوم الفصل بیا یوم الحساب یوم الطلاق طلاق مصدر دے باب تفاعل الطلاقی یوم سر مخامخ کیدل عملون سر مخامخ کیدل آزفہ و تعیلی نزد آفت یوم الجمع یوم علیم یوم الوعید یوم الخلود یوم الخروج دوشتم الواقعہ درشتم تغابن سرشتم الحاقہ پنجشتم القارعہ وگشتم یوم عسیر وشتم یوم عبوس اتشتم یوم ثقیل یوکم دیش دیال یوم الحق دیشم دے طعامت الکبرى بی آفت بی یو دیش دے الصاخا غگون بکرنی دو دیش دے الغاشیہ دری دیش دے الیوم الموعود سورت بروج کی خشپگم تعبیر دے تفصیلی حالات تفصیلیت قیامت دائے حیبتنا اور دا اخبار دا اللہ تعالیٰ دے یقینی اور دائی دا پارا بیٹی رایتنا اور سورتنا ہم ذکر کری اگر چھپائی کا حسر نہیں سے نورم دائنا لاوشتر ہے دا اصول اربعات تیر شول دیتا ایمانیات ہوئی خالص ایمان یو پینزم اصل در اشپک اصول نرے الجہاد فی سبیل اللہ ولے کہ فرق دارا مخکنی سلور چی منگا علاقہ اصول دی غارکان دی دپار دا ایمان جہاد انفاق اصول نری فی نفسی ہم پڑے گی وہ مسئلہ ایمان بالجہاد ایمان بالانفاق سرا حق دے فدی وجہ دا اصولی مسئلہ اگر دے دا لیکن ایمانیات کو داخل وکر لیکن دا مستقل ولی ذکر گئی دا ذکر اگر کدا دا اصول نہیں لیکن ممد دی دا پاس دا اصول اللہ شکم ایمانیات را لی گلی دی دا پاس را لی گلی چھ خلق تدا اور رسائے کر دا غیر سولت جہاد ہوئی خرچ پیو کہ اغیت انفاق ہوئی
یہ جہاد چلے حقیقت شرعی عام دے، جہاد عام دے، قتال خاص دے. جہاد غارا عمل تو ہی چپا نفس بانے گرانی، لیکن تعلق لري د اصول ایمان سره، ځان کړهول د پاره د ایمان، بس دې ته جهاد دی. ایو جهاد دې په عرف کې عمل متعدی للغیر، استعمال د خپل قوت دې د پاره چې مقابل سره منقاد شي. نګور هر یو دین، هر مذهب چې دائم مدار دے په جهاد، ولې خپل مسله خوري کنه هر یو هغه دای جهاد مو. لیکن زمون د معاهدین جهاد شرعي وسي کومه طریقه چې قران ذکر کړی او رسول عملی طور سره مون تخولیا. د جهاد مسله کې ما اول کې یو کتاب لیکلو چې کله د حروف سره جهاد شروع کړه، او پا وقت کے پدے ملک ہوں دا دہریت چاہے تو سوشلسٹ ویلے کے داغی لوی شور شغب شورو ما اور رسالہ لکلو سیرت العظمی ازمان بندول ان دسیست سوشلزم، دارنگی اور رسالہ لکلو ترتیب الجہاد. نو پائے کہ بین ہی دا قرآن پر طریقہ نو پائے کہ سو سنت اور سو اقوال دا فقہاء عام ذکر کرو، دلتا صرف دا قرآن پر ترتیب سر ذکر کرو. اتبابو نہیں پائے کہ اول باب کے اقسام دا جہاد کی پا قرآن کی ذکر دی. جہاد مونگے لغتاً نفس کوشش تو ہوئی کر نہ خودیری طریقی دی، بلکہ کل کوششی پا باطل طریقہ. قرآن دا مانا لغویم ذکر کریا، ان جاہداک علی ان تشرکا. ایو جہاد شرعی دے مخیا بیان شر جہاد پا مانا شرعی قرآن کریم کی دو شرط ذکر دے، مانا لغوی سر صرف ہو کرت ذکر دے. یو باقسام و جہاد کی بیا قتال دے. قتال قرآن کریم د مومنان پر صفت کی سلور شپیت کرت راوڑے ورزی کی وہ حکمت اشار د جہاد دو دش کرت رہے، اور قتال سلور شپیتر ڈبل شگا اشار دشی اہم پانواؤ د جہاد کی قتال دے. ادا قول دخل کو د قرآن نہ خلاف دے، وی دین کی وین تو یول نشتا ولی نشتا. بدر کی احد کسی شئی وزا آفت کے اختش ول دا قرآن مقابلی کی اور دا جہاد دا قتال مقابلی کی. ادا بین ہی دا انگریزان طرز دے. اللہ قتال ذکر کی ڈبل دا جہاد جہاں ٹھیک دا پا دعوت ان کی، پا کتابن ان کی، پا تعریف اور تدریس بان ان کی، لیکن قتال دا دن زیاد اہم دے. دریب یا تقسیم آغاز ذکر کرے منگا پا دو حیثیتون سرا. یو حیثیت دے بے اعتبار ما بہل جہاد، جہاد بے ای شے تو سب آنے بکے. یو جہاد دے باللسان، ہر دعوت دے نظمی نصری کار سی، تقریر نہیں ترغیبات دی، اگر جہاد باللسان. دویم جہاد دے بالنفس، اگر معاندہ باطل لا پزڑ کے ہر باطل نما نفرت کے. دریم جہاد دے بالمال، چاہے تروس انفاق فی سبیل اللہ ہوئی. سلورم جہاد بالقرآن، سورہ مکی کی راضی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جہاد کا پر یہ قرآن بیان والو سر غٹ جہاد ولی چکو قرآن نی رسولی نا سے قتال ہونے کی کنا دا جہاد
بالقرآن بیا اہم دے د قتال نہ پہ اعتبار د سبقیت، اگر چر قتال پہ وقت کے بیا قتال اہم دے خو مبنا دے قتال خو پہ جہاد باللسان دے کنا چھ مخ کی مخل کو تو قرآن بیان ہے، توحید وہ تو بیان کی اسی بھائی جہاد نہ لگے ٹریننگ بور کے یہ صرف وسلو ٹریننگ ورک کی اور بس یاد دولی گی کلام تو مرچ ہوئے پلان کی شہید شو حال دارے کیا عقیدہ خراب ہوئی نہ مخ کی ٹریننگ ورک ہے توحید ایمان آگاہ حاصلی پہ قرآن جاہد ہم بھی جہاد کبیر پینزم الجہاد بالدفاع اور تو جنگ نشے کو لے ناصب مورچہ کے ہوں کی نہ کرنا تکسیر ہو کر جماعت پگم جہاد بالرباط ہوتا ہے رباط کیوں مانسر اسونوں ساتے رجات دپانا ادویم طریقہ صدا کنڈون دے اسلام اور دارنگ مسلمانانو د لخکر سوکی داریو کے مرابط فی سبیل اللہ سوکے کو ان کی تو ادام دلوی ثواب وم دے جہاد پنف سے قوت سمانا اسباب و مواد پیدا کول دپار د جہاد جہاد پہ جب بانے کہے نو علم والا اجزا کا کتابوں والا پیدا کا جان سرگرز ہوگا جہاد بمانے قتال چکے نو عد لهم استطاعت من قوت اے پر ٹرین ہوں گے وسلے پیدا کے خذو حذرکم واتم دے جہاد بالقتال او معروف دے فلقاتل دا تقسیم پہ لحاظ بد تقسیم نے باعتبار من یجاہد بضدہ اگر تو یہ فرق ضالہ باطلا ناغا پنزری مخ کے اتو دا پنز اتو پنز سو ڈوڑے شو دیالس قسم الجہاد آسنگ اول فرق المشرکین قاتل المشرکین دویم فرقی دا کافرانو عام کافران ایمت الکفر دریم المنافقون خواہی سرا قتال نشت رٹول سرا بلکہ جہاد دے قتال دا منافقان سرا شرے اب سورت نساء کی جدا اقسام راجی کہ دو قسم منافقان شترے اگی سر قتال کول شے اغسو کی خارجی دار اسلام سلورم فرقی باغیان یہ مسلمانی لیکن باغی بغاوت کی دا امیر المومنین نہ برابر خبر دا امیر المومنین بریو کفاجری داغان بغاوت کول چر دا گناہ اکچاؤ کو بغاوت نے جنگ و سراو کے دید قتال ہوئی ہاں دیتا جہاد سے من وجہ ہوئی کل جا بغی پری نماز بیا معاف دے گا ہاں بغی والے جائز دا حدیث کرائی لان ترون منهم کفرا بواہن عندکم من اللہ فیہ برہان کتا سولی دے چی دا بادشاہ کارا کافر دے بیا ٹک دا بغاوت تکوا دا خویو بابو دویم باب کی فضیلت الجہاد والمجاہد والشہید ودائی تسلح آئی گڑی رہا ہے تنہیں دریم باب کی ذکر دا فضیلت الجہاد اسباب جہاد نمرادے کی قتال قرآن و سنت گواری پدے کہ قتال چرے دا دو قسم دے فرض عین و فرض کفائی قرآن کریم کے دے آیتون دوارا قسم اشتا نفس فرضیت دپار خو اوامر شتا قاتلو 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 نبی تو یہ قاتل
خدانگے دے فضیت دپارا سبب سشیر اغدارے سے طاغوتی قوتون غالب شی بیا فرض دے پتاوانے قتال ودائر پار بیا مختلف کیفیات قرآن والا اسباب ذکر کئی آیاتون رسو برازی قرآن کریم کے تقسیم نہ پارا یو آیات یا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. ثباتن کی اشارہ دا فرض کفائی تھا، جمیعان کی اشارہ دا فرض عین تھا. دا نور آیتوں پائے کہ تقسیم نہ پار راضی ابل مسجد حرام کی طالب و کتاب اور سر کلم کو لکھا کتاب تما بیا رواستن دا جہاد پر موضوع دا دلیل و پریبانی چی سعودی جہاد نہ رستو نے کتابوں نہ دائے نہ ضبط کئی تعریف تمائے میں ازا مسموح لکم الان دے روز کی دلی اجازت سے آ گیا بالکل رکاوٹ ہونی چاہیے. کتاب کی ماؤ قتل نام مصنف لکھل اونچے جہاد و قسم رے یو فرض عین نے بل فرض کفایت نے در آیتوں نے لکھلو مارتے دے کہ سلورم آیتوں لکھل کم آیات نہ دام اور خضوع حجرکم وان فانفروا ثبات وانفروا جميعا میں داغا نہ پاتشے بے امانت پوچھو نے شور روکڑ قرآن پبارکی جہاد دے دا دو قسمہ فرض کفائی اور فرض عین. قرآن کی سلور آیتوں نہیں پڑھی بعض جذبی والے کر اور جذبہ پر قمقل سڑی بانے ہمیشہ دارا جی چکل یو مسئلہ مخی تئی کنی یوا تو پاگے کے دے دا سی اختتام طور سی جی بیان پر نور سبا نظام نہ پوئے گئی پائک زی لگا مجاہدین دے دور کے ٹھیک دموں گے دعوتی تعاون کو وہ کل آئی راحت نور تیر شی وہی منگا پکیدانا منو چدا فرض کفائی دے نہ ٹول فرضین دے فرضین دے نسام مور اپلار کور کے ہولے نا سیام زان سر راکا گا دس پاگلان قرآن ہوئی شداد و قسم دے ادیو دا قرآن نہ خبر نہیں کہ منگا زگا اور توائیو چرا تبیغیان و پشان طالبان دا کارمو باسے اگی تبلیغ لو باسی بس سبق تے نہ پاس یو طالب بروانی پر کتابوں کے دی بے جہاد دبوزی ٹرین میں پئی کوئی نہ بس کتابوں نہ تی پادش اولی داوی فرضین دادو منہمک شی بیو مسئلہ کی بل کار روان کی و علم خود دینا مخ کی فرض دیوا اور دا فرض کفائی ٹھیک دا علم ہی پائے کہ بعض قسم نہ فرض کفائی لیکن علم مقدم دے پدے باندھ قتال لٹی دا ٹریننگ کوائے وہ علم دا دین دا ٹولنا اہم دے مسوار جہاد ندا پنور مسائلوں کم پکاری گی. سلورم باب کی ذکر دا فوائد دا جہاد دا مقاصد. فوائد نمراد دیں دنیائی فیدی اخری خام کا اشتبہ کی دنیاوی فیدے پا قتال سرا حاصلی کی بے فیدے کار نہ جارحیت دا مقابل سڑی ختم شی فتنے پائے کہ ختم شی لا تکون فتنہ. مستضعفین خلق دی کمزوری پا کشمیر کی آبل دے اگر دشمنان دلاس نخلاص شی کنا اعلان کلمت اللہ شی امتحان شی پا مومنان باندے نورم میرے فیدی دی قرآن ذکر کری. پنزم باب دے مقابل آئے کہ قبائح و ترک القتال فی سبیل اللہ کلج قتال فی سبیل اللہ پریگ دی داغے نسمر بدے پیدا کی دا یوخوا تیر سی دامخ کے فیدی چپ قتالہ سے لی دی کلچ قتال پڑی دینا فیدی دینا پادشوی لیکن نورم پائے کے نقصانات یو دی زان تباہ کو لا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ
مانے بترک القتال والانفاق تباہ وشی کا سخلق جائی قتال نہ تختیدلو نہ اللہ پہ مر گرا اس وقالم اللہ موتو عبرت والا نورم دا سے دلائل دی بڑے بانے سے پترک د جہاد کے اور پترک د قتال فی سبیل اللہ کے بنی اسرائیل دا ترکڑو نہ حیران و پریشان چل اور فسق و فجور پر قرار دا دلال کی بڑے بانے سے ترک د جہاد سبب دے دپار د ڈیرو قبائل